په اختر غاړه کې ورکولو د روغتیا لپاره څه ګټې لري؟ په اختر کې غاړه ورکول د روغتیا لپاره څه ګټې لري؟ نن د اختر ورځ ده او مسلمان یو بل ته غاړه ورکوي او مبارکي ورکوي. خو آیا تاسو پوهیږئ چې د غاړه ورکولو ستاسو روغتیا ته هم ګټه لري؟ تاسو ګورئ اباسین خبر زویم ادریسان. تاسو مونږ چینل باندې نوي راغلي زموږ چینل لایک او سبسکرایب ضرور کوئ. او غاړه ورکولو ځین ازمودی او ساینسدان موندل شوي دي چې کله به څوک غاړه ورکوي د نن هغه ذهني فشار سټرس کمیږي او د خوشحالي احساس کوي چې دا کمیږي او تاسو سټرس ته سایز ته کومه اندیشه لري. نو د یو نزدیک پلان د عزیز سره غاړه ورکول د ساستانو ټول لستره ختموي شيږي. د زیاترونو د ویږي زړونو 400 کسان باندې تحقیق کړی دی او د زړو موارد کې معلومه ده چې د غاړه ورکول نه یوازې د ذهني فشار او خفګان ډپریشن کمیږي، ملک د انساني مزاج هم هوکويږي او د هغه روغتیا سبب ګرځي. هارمون اکسیټوسن په بدن کې د ازیاتیږي او د انساني بدن کې یو هارمون د شیتون لري چې ساینسدان د پولی کې چې د یو څوک بلته ده هومنیوک او د دې هارمون د غاړه د ورکوي. د هارمون د زیاتګي به او د انسان خوشحالي احساسي په جینو کې زیاته احساس لري. ساینسدان وایي چې د هارمونز په جینو کې د ډیره اثر لري او د هغې د وینو فشار بلډ پریشر کنټرولوي. د زړه لپاره د کنټرول ده. د غاړو د ورکول د یوازې خوشحالي زیاتوي بلکې زیاته به روغتیا ساستي ده. زړو د روزه بلند بلډ پریشر کنټرولوي. نو د اختر په دې خوشحالي کې یو بل ته غاړه د ورکوي، خوشحاله خبره کوي او خپل روغتیا ته کیده ورسوي. داسې مزید ویډیوز لپاره مونږ چینل لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.